بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. پنځمه او آخري مسله یا پنځمه او آخري صورت د ابتدا هغه دا چې سورة انفال ختم شي او سورة توبه شروع شي. زمونږ او ستاسو تلاوت د سورة انفال نه شروع شو. سورت سر نه ده او د سورت سر احکام تاسو ویلی دي او راغلی. یا مثلا پرونم نهمه سپاره ختمه کړې وه او لسمې ته راورسېده او لسمې چې اوس سورت د منځ نه تلاوت شروع شو راغلی. خو سورت انفال خو ده که نه، خو نن ته لسمه سپاره ختمول غواړې، منځ کې سورت توبه راځي. اوس به څه کوې؟ هغه یو مسله خو موږ وایو چې سورت تلاوت په جریان کې بل سورت راتلل، خو دا د سورت توبې پورې خاص دي که نه. دا سورت انفال ختم او د سورت توبې شروع. دلته اوس چې دی نو درې حالته جوړېږي. څو حالته جوړېږي؟ درې. دلته یا وصل کل ده، یا فصل کل ده، او یا سکته ده. ځکه وصل کل او فصل کل ده چې دي کې شیان دو دي، ختمېدونکې صورت ده او شروع کېدونکې صورت ده. اعوذ بالله خو شته نه، ځکه چې تلاوت خو مخکې شروع شوی، او بسم الله خو شته نه، ځکه چې صورت توبه ده. نو یوازې د دوو صورتونو خبره شوه. نو لهذا دریم شی چې نشته، چې دریم شی پکې نشته، نو وصل اول فصل ثاني او فصل اول وصل ثاني پکې نه جوړېږي. دغه صورت د مسلې پکې نه جوړېږي. درې شیان جوړ شو دلته، یا وصل کل ده، یا فصل کل ده، او یا پکې سکته ده. وصل کل ده چې د سورت توبه آخري برخه، انفال البته د سورت انفال آخري حصہ د سورت برات اول حصے سره یو ځای ویل، دا شو وصل کل. فصل کل دا د سورت انفال په آخر باندې سا واخله، په نوې سا سره سورت توبه شروع کول. دا دو حالت شو. او دریم حالت دا ده چې د سورت انفال په آخر کې د سکتې سره سورت برات شروع کول. صحیح شو؟ دا درې صورتونه جوړیږي او درې واړه جایز هم دي. درې صورتونه جوړیږي او درې واړه جایز هم دي. لکه اولنۍ صورت وصل کل. وصل کل چې کله من کوو، لکه مثلا ان الله بكل شيء عليم براءة من الله. عليم کی تنوین ده. صحیح شو؟ د تنوین نه بعد لہذا د نون ساکین او تنوین د احکام مطابق دلته به اقلاب مع الغنه کیږي. صحیح شو؟ د اقلاب قانون بلته مراعات کیږي، ځکه دلته خو تا وصل وکړو چې د کله د وصل وکړو په وصل کې خو چې دی نو تنوین د هغه تنوین ختم نشو که نه. چې تنوین ختم نشو، په خپل ځای باندې برقرار پاتې شو. چې برقرار پاتې شو، تنوین نه وروسته چې یا به اظهار کیږي، یا به ادغام کیږي، یا به اخفا کیږي، او یا به اقلاب کیږي. دلته کوم قانون ده؟ اقلاب ده. اقلاب به پکې وکړي. صحیح شو؟ دا یو طریقه ده، دا جایز دی. البته دا د تنوین قانون پکې مراعاتوي. بیا د تنوین قانون پکې مراعاتوي، لکه څنګه چې په وصل کې موږ د وصل قانون مراعاتو، دلته د تنوین کې به اوس موږ د تنوین قانون، ځکه چې وصلو که نه، چې وصلو به د آخرین حرف باید ساکنه نشي. دوهمه خبره پکې دا وه چې فصل کل ده. ان الله بكل شيء عليم براءة من الله. فصل ده. سورت انفال په آخر کې دمه شو، دوا د واغه سره ساده تازه کړه او په نوې او تازه سا سره سورت توبه شروع شو. دریم حالت چې دا هغه موږ ویل چې سکته ده. سکته به څنګه کیږي؟ و سکته وایي چې شته. لږ غوندې خبره دلته کومه، کېدای شي ځینې قاري صاحبان، ابتدایي قاري صاحبان چې دي، نو هغه په دې سکته کې هغه سکته او وقف، یعنی په خپله سکته د وقف د متعلقاتو د جملې نه ده، خو صرف یو فرق سره لري. فرق دا ده چې په وقف کې سا او آواز دواړه ختمیږي، خو په سکته کې سا جاری او آواز ختم او بیرته شروع کول. صحیح شو؟ او اسکان المتحرک ان کان متحرکا، او ساکن حرب متحرک حرب ساکنه که چیرته متحرک
وي. دا هم د وقف اصولو کې دي. وقف کې یعنی کوم حرف باندې چې ته ودرېږي هغه به ساکنه آواز او سا به دواړه ختمه. دې ته ویل کېږي وقف په ساده. صحیح شو. او سکته به دې ته ویل کېږي چې کوم حرف باندې چې ته سکته کوې هلته به ته یوازې آواز قطع کوې، سا به نه قطع کوې. که سا دې قطع کړله نو دا هم وقف شو. دا باریکی پکې ده ګوره ښه. که سا دې په هغه کې ختم که مثلا کلا بل رانه تو وایي ما سکته زر دې وکوله صحیح وخت پکې ډېر نه کړو خو دا وقت دا سکته نه شو دا وقف ځکه تا پکې سا ماته کړله نو سا به ساتې ښه. وقیل من راق سا به څه کوې بنده جاری به ساتي او آواز به قطع کې مکمل خو سا به قطع کوې نه. دلته دریم صورت چې همدا ده چې دلته دا پکې جایز ده چې د صورت انفال په آخر کې سکته وشي او سکتې سره چې دی نه وروسته کلام شروع شي. لکه ان الله بكل شيء عليم براءة من الله عليم براءة من الله. صحیح شو. علیم باندې ودرېږه خو سا مه قطع کوه یوازې آواز قطع که. د آواز قطع کولو سره ما بعد کلمات شروع کول یا صورت توبه شروع کول دا یې څلورم حصه ده او په دې کې دا درې واړه صورتونه څه دي جایز دي. درې واړه صورتونه جایز دي. واضحه شوله انشاءالله. نو دا د پنځه اقسامه د ابتداو درې عمومي او دوه خاص د صورت انفال پورې. درې عمومي ابتدا د تلاوت یا شروع د تلاوت د شروع او ابتدا د صورت نه دا یو صورت ده. ابتدا او شروع د تلاوت د صورت د منځ نه دا بل حالت ده. ابتدا د صورت د تلاوت په منځ کې دا بل حالت ده. دا عمومي دي. دو حالت خاصو ابتدا د تلاوت ابتدا د صورت توبه نه صحیح شو او بل ختم د انفال او ابتدا د صورت توبه دا بل حالت ده. نو دغه حالتونه دي د ابتدا د تلاوت. من بعد که چېرته موږ اوس تلاوت کوو که نن پورې ته نه پوهېدلی چې زه کوم ځای کې بیا اعوذ بالله څنګه وایم بسم الله څنګه وایم نو هغه تیر په هیر او الله تعالی چې دی نو معاف کړی ده ځکه چې په هغې ته نه پوهېدی. نن نه بعد ته باید په شعوري ډول باندې تلاوت شروع کړې. اول چې قرآن شریف را اړی ته به وګورې چې زما تلاوت د صورت د سر نه شروع کېږي که د صورت د مین نه شروع کېږي. که د صورت د سر نه شروع کېده نو ذهن کې به د صورت د سر هغه احکام راوړي چې هلته څلور دي او څلور واړه جایز دي. هلته خو دومره څه خبره پکې نشته. که صورت د مین نه شروع کېده نو فکر به دې راوړي چې ګوره دې کې دوه طریقې ناجایز دي چې هغه ناجایزو طریقو باندې زما عمل شته که نه یعنې هغه رانه کېږي که نه که کېده نو ځان به ترې نه وساتې او که نه کېده نو په هغه نورو دوو صورتونو باندې به خپل عمل برابر کړي. صحیح شو. او دریم صورت دا ده چې تلاوت شروع د منځ کې بل صورت راځي هلته به دې فکر وي چې دلته هم یو صورت څه شی و ناجایز و که نه چې هغه ناجایز صورت چې دی نو دا هغه وصل اول فصل ثاني درنه ونه شي چې دا هم دلته دغه صورت کې څه شی ده ناجایز ده. نو بیا دا عام قواعد شول او خاص قواعد د صورت توبې پورې. د صورت توبې نه چې خپله تلاوت شروع کېږي لکه داسې ده لکه د صورت د مین نه چې تلاوت شروع کېږي هو به هو همغه احکام دي. څلور قانونه جوړېږي په څلورو کې دوه جایز دي او دوه ناجایز دي. کوم چې هلته دې زده کړي او مکه دلته هم دي. صحیح شو. او که چیرې صورت انفال ختمیږي او صورت توبه شروع کېږي درې حالته جوړېږي او درې واړه بیا دلته جایز دي. که ته وصل کل کوې هم جایز ده که فصل کل کوې نو هم جایز ده او که سکتې سره وایې نو هم جایز ده. نو وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.